بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کله چې موږ سکار کو نو پکار دارا چې د هغې نه مخکې موږ سوکو استخاره وکړو. اکثر موږ ته نقصانات راورسي چې کله موږ کار شروع کو دا هغې نه بعد موږ ته نقصان وشي. نو د هغې وجه دغه وي چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات راکړلي، د هغې نه باوجود د هغې نه موږ فایده نه اوچتو، بلکې موږ سترګې پټ کار شروع کو، د هغې نه بعد چې بیا موږ ته نقصان نه ورسي بیا موږ رسو چې کوم دی بیا افسوس کوو چې دا ولې وشو. نو پکار دار چې موږ تاسو دا غینه مخې سوکو استخاره وکړو. او د استخارې په حواله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی استخاره وکړي نو د بیا رستو پیغمان نه خپل په کار باندې چې دا ما ولې او دته بیا نقصان نه رسي بلکې دته بیا فائدہ رسي. او په بل حدیث شریف کې راځي صحابه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با موږ ته استخاره دومره زیاته په سختۍ سره جګم دي زده کوله څنګه به رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د قران مجید آیاتونه د قران مجید سورتونه زده کوله. نو دغه شان دی موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم استخاره مې زده کوله. نو دغه شان دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله اے انس کله چې تاسو کار اراده کې نو د هغې نه مخکې استخاره وکړه، و پیر استخاره وکړه، د هغې نه بعد چې کوم طرف ته ستاسو زړه مایل شي نو بیا په هغې باندې عمل وکړو. نو صحابه به دا عمل کوو، د هغې نه بعد به چې کله هغه کار کوو نو په هغې کې به الله رب عزت خیر او برکت اچو، هغه ته به نقصان نه رسي. نو نن سبا موږ ته پکاره چې موږ استخاره کو چې کله موږ سره عمل کو، واده کو یا کوئی دنه کو یا نور دنیاوي څه کار کو، دنیاوي حواله سره هر حواله سره څه کار کو، نو پکار دار چې د هغې کاروبار په حواله سره په څه حواله سره موږ اراده کو، نو پکار دار چې د هغې نه مخکې موږ استخاره وکړو. او د استخارې نه بعد چې کوم طرف ته ضروري نه ده با خلک دا وي چې استخاره وکړو تا ته په خوب کې سره شي او تا ته په خوب په ذریعه باندې چې کوم د علم پته به ولګي چې دا کار کول یعنی دې کول داسې نه ده، بلکې استخاره خو الله رب العزت طرف ته خپل ځان خپل عاجزي پیش کول دي چې الله زه عاجز ما ته خو دې علم نشته دا کار ز کوم د زمانه لپاره بهتر یا بهتر نه دی. نو بیا دا غې نه بعد د استخارې نه بعد چې کوم طرف ته تاسو زړه مایل شي نو بیا په هغه باندې فیصله سمجھ کې خبر راځي. نو د استخارې طریقه صدا ډیر خلک په دې حواله سره غلط فهمي شګار دي چې مولا ته یا بل چاته نه سبا کې خو استخاره سنټري ګولاو شوې دي چې بای موږ استخاره کو. نو استخاره چې ګنده بل څوک نه کی استخاره به تاسو په خپل کوي زګه چې دا امر دا کار ته بخپل شروع کړي نو بهتره فیصله ته بخپل کولای شي. سمجھ کې خبر راځي بل چا د بنو استخاره تاسو بخپل کولای شي. دا غي اسانه طریقې سره غوړتم زو خیمه چې 2 رکعاته نفل به وکړي، 2 رکعاته د نفل موز به وکړي او د استخاري بنیت باندې چې دا 2 رکعاته د استخاري نفل موز کوم نفل موز کو ظاهر خبره تاسو ته درځي چې څنګه عام نفل تاسو کوی دا شانتي په دې کې څه خاص صورتونه ویل دي چې کوم صورت تاسو ته یادي قل هو الله احد ته یادي نو هغه په کوم ویل شي چې کوم صورت ته یادي نو څنګه چې عام موږ تاسو کوی نفل کوي نو دغه شانتي د استخاري چې کوم نفل دي دا موږ تاسو دغه شانتي وکړي او صرف نیت دغه دی چې وای زر استخاري نفل ادا کوم 2 رکعاته دا هغه نه بعد چې تاسو 2 رکعاته وکړو دا هغه نه بعد بیا یو دعا وغوښتلی دا هغه دعا ذکر په قران مجید په احادیث کې موجود دي. هغه دعا به تاسو په سکرین باندې په نظر راځي تاسو زده کړئ او کچره دا دعا تاسو ته نه راځي نو یو مختصر دعا ده اللهم خير لي واختر لي، اے الله ما ته خیر را ورسوي او زماله بار خیر خوښ دا دعا مغوښته شي. او کچره دام نشي غوښته نو بیا ظاهر خبره د عربي د دعا چې کوم دي دا تاسو غواړئ کچره دا نشي غوښته نو بیا به تاسو زه طریقه خو چې تاسو بیا څنګه دعا غواړئ. لومبه راځو چې کوم په احادیثو کې چې کوم دعا موجود ده هغه ز تاسو ته وخم په سکرین باندې تاسو ته په نظر راځي اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر دا امر چې کوم دی په دې امر په ځای باندې چې کوم تاسو کوم کار لپاره استخاره کوي د هغه امر دا غي کار ذکر مو کوي یا الله زدا ان هذا الامر ان هذا النکاح ان هذا چې څه نکاح کول غواړي چې کوم کار لپاره د استخاره کوي نو ان هذا امر په ځای باندې به د هغه ذکر وکړي دا هغه عمل خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارزني به. دا چې کوم دعا ده دا به تاسو وغواړئ او په دې دعا کې ظاهره خبره ده د دې چې خلاصه ده چې تاسو په عربي کې دا نشي غوښته نو خلاصه تاسو دا بیانوم چې انسان
ظاهره خبره ده موږ تاسو چې کوم علم دی هغه محدود دی الله رب عزت د هر څه علم دی چې دا انسان دا کار کوي د دغه مخکې فائدہ رسیدي شي یا نشي رسیدي آیا دا کار د لپاره نقصان ده یا فائدہ مند دی نو پدې کې ظاهره خبره خپل عاجزي الله رب عزت مخې ته بیانول دي چې الله تعلیم ذاتی تقادر ذاتی تا ته هر مسلې علم دی الله زدا کار شروع کوم یعنی دغه شان دي دعا غواړي اے الله زدا فلانا کار شروع کوم الله تا علم دی کچري دا زما په حق کې بهتر وي د دنیا په حواله سره د دین په حواله سره زما په حق کې بهتر وي زما لپاره فائدمن وي اے الله دې طرف ته زما روح کې دا کار چې کوم دی دا کار پای تکمیل ته ورسوي او اے الله کچري دې کار کې ماته نقصان وي تا ته بهتر علم دی الله کچري په دې کې ماته فائدہ نه نقصان وي دنیاوي حواله سره یا دینی حواله سره اے الله ته دې کار طرف نه زما چې روح ته غبل طرف ته کی یعنی دا کار چې کوم دی غصب ته ونه رسي نو په دغه حواله سره دغه شان دعا وغواړي او دا چې کوم د عربي دعا دا ما تاسو ته مخې بیان کړم او کچري د عربي دعا نشي غوښتل دا چې کوم په کوم الفاظو کې چې ما بیان کړ په خپل جبه کې پښتو کې تاسو دعا کول شي چې الله زدا کار کول غواړم چې د زما لپاره بهتر وي او ستا په علم کې دا ته بهتر علم والے الله ستا په علم کې هر څه دي زه مجبور یم کدا کار زما لپاره بهتري دنیاوي حواله سره دینی حواله سره نو دا چې کوم دي سر ته ورسوي دا کار او دې طرف ته زما زړه پیراو کې او الله کچري زما په حق بهتر نه وي دینی حواله سره دنیاوي حواله سره زما لپاره نقصان دی نو اے الله د دې کار د طرف نه زما روح واړوي او دا کار چې کوم دي سر ته مرسوي نو بیا چې کوم دي دا عمل وږي کچري یو ځل تاسو کو تاسو یو طرف ته ذهن نه جوړيږي نو بیا دوباره وکي تقریبا وو پیریم تاسو اور ورځي مسلسل دا عمل کول شي د دوه رکعات نفل وکي د استخاري او د هغه نه بعد دا شان دي دعا واړی نو دو یو ورځي بعد دوه ورځي بعد تاسو یو طرف ته زړه چې کوم دي مایل شي تاسو ته اطمینان وشي نو هغه کار شروع کړئ نو د دې ضروري نه چې تاسو به خوب یې نه بلکې په دې کې بس تاسو زړه چې کوم طرف ته مایل شي کوم طرف ته تاسو زړه چې کوم وغواړي چې دا کار کول پکار دی نو چې کوم طرف ته تاسو میلان زیات وي کولو ته یا نه کولو ته زیات میلان وي د دې استخارې نه بعد نو بیا هغه تاسو به کې بهتر هغه کار مکو کچري کولو طرف ته میلان وي استخارې نه بعد نو بیا عمل وکي ان شاء الله تعالی په دې کې بیا خیر او برکت وي بهرحال دا د استخاري کولو اسانه طریقه وا دا مې تاسو خو دا کلیپ د سره دا ویډیو د سره مخکې شیر کړئ ځکه چې ډیر خلک داسې چې هغه د استخاري په حواله سره پریشان وي یو د بل د چې زمانه باندې استخاره وکړي خلکو چې کوم دي ټریننګ سنټر ګلاو کړي د خلکو نه پیسې اخلي نو یاد وساتئ استخاره چې کوم دي په خپل کوي او شرط دین اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم منګه تاسو دغه تعلیم را کړل چې استخاره تاسو نه په خپل کوي بهرحال امید کوم چې طریقه به مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته